له درد سره مینه ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو له درد سره مینه ناول څلورم یو له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول څلورمه برخه. امید لرم چې دغه دردونکې برخه تر پایه پورې راسره واورئ. لیکواله د سکوت هنداره. فرید راته وویل زه به تر هغو په قرار کښېننم چې تر څو مې ته خپله کړې نه یې. زما آیات ته یوازې او یوازې زما حق یې. په دې وخت کې مې مور غږ وکړ. څوک دي لورې؟ ما ورته وویل مورې څوک نشته، 1 ساعت کېږي ولاړه یم. مور مې راته وویل چا سره دې خبرې کولې؟ لورې غږ دې راته. ما ورته وویل ملګرې مې وه مروه، هغه په لاره تېرېده، 1-2 خبرې راسره وکړې او مبارکي یې راکړه. مور مې راته وویل ښه. ما ویل چې څوک دي؟ ما ورته وویل مورې هیڅوک نه وو. مور مې راته وویل ښه ته هم لمر ته مه درېږه چې آرایش دې خراب نشي. ما ورته وویل سمه ده. په تلوار کوټې ته ننوتلم او له ځان سره مې وویل بس الله خبر و چې په زړه مې څه تېر شول. فکر مې کوه لکه چې مینه مې رسوا شوه، خو د الله مهرباني وه. وایي که مور مې پوهه شوې وای 1 دقیقه هم صبر نه کوو او زما پلار او احمد ورور ته به یې ویل بس د الله رحم مو، او که یې ویلي وای څه به کېدل. اوهو آخر خو به هم خبرېږي، خو اوس باید صبر وکړم. فرید را سره ژمنه کړې وه. زړه مې د نورو ورځو پرتله ډېر ارامه و. فرید په کور کې مې طاقت نه کېده او زړه مې دربېده. طاقت مې ونه شو، له کور نه بهر ووتم. ګورم چې د کوڅې په آخر کې یوه جینۍ را روانه ده. ډېره توجه مې ورته ونه کړه. هغه جینۍ د ګل اغا یعنې د آیت کور ته ننوتله. اول مې فکر وکړ بل څوک ده، بیا مې ذهن ته راغلل چې نن خو د آیت دسمال ده او سینګارتون نه به راغلی وي، ځکه د جمشید دوی کور همدې خواته دی. که څه هم ډېر خفه وم چې نن د آیت او فرهاد کوژده ده، خو ډېر خفه شوم. ځان ته مې تسلیت ورکاوه چې ځه الله به خیر کړي. په همدې کې مې په یاد شول چې آیت رانه لاړه. خپل لاس مې پر تندي وواهه او له ځان سره مې وویل احمقه فریده، باید تا مخکې سوچ کړی وای. حد اقل 1-2 خبرې خو به مې شوې وای ورسره. روانم په همدې سوچونو کې چې له ځان سره مې وویل ورشه کور ته او دیدن یې وکړه. بیا مې وویل نه، که پلار یې راوځي نو څه به ورته ووایم؟ که کوم کار مو وي چې زه یې وکړم. هو ښه سوچ دی. لاړم ومې ویل فریده ځه ورشه توکل په الله. د آیات دوی دروازه مې ټک ټک کړه په دې هیله چې آیات دروازه خلاصه کړي. نه پوهېږم زما خوشبختي به وکه څنګه. آیات دروازه خلاصه کړه. ومې کتل چې سینګار او ډېره ښکلې شوې هم وه. که څه هم د هغې مخ پټ و، خو سترګې ښکارېدې. اول ځل مې چې آیات لیدلې وه، هم په همدې سترګو یې مین شوی وم. نو نن هم همدا سترګې ښکارېدې. بس ډېر زور یې راکړ او آیات ته مې وویل ډېره خوشحاله یې؟ د دې خبرې په کولو سره آیات په ژړا شوه. ډېر یې وژړل چې زه هم خپلې کړې خبرې باندې ډېر پښیمانه کړم او ځان ته مې وویل فریده رزیله دا نو خبره وه چې تا وکړه. احمقه وګوره خپله آیات دې په ژړا کړه. هغې ډېر ژړل او ما بار بار تسلیت ورکاوه، خو نه قرارېده او ژړل یې. غېږ کې مې ونیوله او ورته مې ویل تر څو مې چې خپله کړې نه یې په کراره به کښېننم. نو لږ څه ارامه شوه او ویې ویل ته رښتیا وایې؟ ما ورته ویل هو ژمنه ده. آیات لا بله خبره کوله چې مور یې غږ کړ. آیات هم په تلوار دروازه بنده کړه او کور ته ننوتله. زه هم د کور په طرف روان شوم، خو آیات ته په اندېښنه کې وم چې کومه ستونزه به ورته جوړه شوې نه وي. فرهاد د خوب نه پاڅېدم او ټیکټ مې د غرمې 2 بجې و. پاڅېدم سهار چای مې وڅښه او لږ ځان مې اخوا دیخوا کړ. کارونه مې خلاص کړل. 2 بجې شوې او روان شوم د کندهار په طرف. نن زما دسمال و. ډېر خوشحاله وم. په دومره اوږدې لارې بیخي پوه شوی نه یم. له 2 ساعتو مزل وروسته بالاخره کلي ته راورسېدم. 1 کال بعد راغلی وم. ډېر بدلون راغلی و. له کلي نه د کور په طرف روان وم. ما چې کله حرکت کړی و د غرمې 2 بجې وې او اوس تقریبا د ماښام لمونځ قضا وخت و. او جالبه دا ده چې زه بیخي په لاره پوه شوی نه یم له خوشحالۍ څخه. له مزل وروسته کور ته ورسېدم. د سندرو غږونه راتلل. دروازه مې وټکوله. له لنډ انتظار وروسته مې مور دروازه خلاصه کړه او ویې ویل الله شکر بچیه په خیر راغلی.
په غېږ کې ونیولم او څو ځله په دواړو مخونو ښکل کړم. له مور نه مې وروسته پلار او خویندې هم راسره ستړي مشي وکړه او لاړو کوټې ته. لا ناست نه وم چې خور مې دایره راواخیسته او زما مور ته یې ورکړه او زما مور هم شروع وکړه او سندرې ویلې. د زوی خوشحالي وه، ټول خوشحاله وو، زه هم خوشحاله وم، خو نه پوهېدم ولې. زړه مې یو رقم ناقراره وو، یو ډول اندېښنه مې په زړه کې وه. د سندرو ویلو وروسته مې خور راته ډوډۍ راوړله، ډېره خوندوره وه. تر ډېره کورنۍ سره ناست وم او کوم دسمال چې آیات دوی موږ ته راکړی وو همهغه مې هم ولیده. تر 11 بجې مې له کورنۍ سره مجلس وکړ او بیا مې له مور نه اجازه واخیسته او خپلې کوټې ته لاړم. ډېر ستړی وم او نه پوهېږم ولې. زړه مې یو ډول ناقراره او خفه و. کله چې راتلم ډېر خوشحاله وم، خو اوس نه پوهېدم ولې خفه وم. په همدې سوچونو کې خوب له ځان سره وړی وم. همیرا په دې ورځو کې فرید بیخي ورک و. له هغې ورځې نه چې جنجال شوی و بیا مې په سترګو هم نه ولیدلی. کور ته به چې ورغلم کور کې به نه و. مور به یې ویل چې نشته او سهار چې ووځي شپې ناوخته کور ته راځي. زړه کې مې ویره پیدا شوه، داسې نه چې کوم بل چا باندې مین شوی وي. خو بیا مې ځان ته ډاډ ورکاوه چې زما په شان ښکلې جنۍ خو نشته. خو یو دم مې آیات ذهن ته راغله چې په هغې خو به نه وي مین، ځکه آیات له ما نه هم ښکلې. په همدې سوچونو کې وم چې کوچنی خور مې راغږ کړ. مور مې وایي چې راشه ډوډۍ وخوره. ما ورته وویل سمه ده. لاړم چې ډوډۍ وخورم. ډوډۍ په خوړلو لګیا و چې پلار مې وویل نن د ګل اغا د لور دسمال و. د دې خبرې په اورېدو سره لکه څوک چې درته په زخم ملهم کیږدي داسې راباندې دا خبره ولګېده، ځکه آیات نوره کوژدن شوې وه او که فرید وغواړي هم پرې مین شي نو زړه به یې ارامه نه شي. مور مې وویل چاته یې ورکړه؟ ډېره ښکلې جنۍ وه. ما خو ویل چې الیاس ته به یې وکړو. پلار مې ورته وویل هو والا دا جنۍ زما هم خوښه وه. ډېره خوش اخلاقه او مېړنۍ جنۍ ده. ټوله ورځ له پلار سره پټیو کې کار کوي. بس څه به وکړو که نه، ما هم الیاس ته په نظر کې نیولې وه. مور مې ورته ویل ځه خیر نصیب به یې شوی و. چاته یې ورکړه؟ دا د راته ونه ویل. پلار مې ورته ویل فرهاد ته. د فرهاد د نوم په اورېدو سره مې بل رنګه احساس وکړ او دا نوم را باندې نه پوهېږم، خو ډېر ښه ولګېده. مور مې وویل هغه د ترور زوی ته یې؟ پلار مې وویل هو همغه خپل د ترور زوی ته یې ورکړه. مور مې ورته وویل ښه فرهاد هم ماشاءالله ښه ښایسته هلک دی، یو کال یې پاتې د انجینر کېږي. ډوډۍ مې وخوړه او په تلوار مې دسترخوان ټول کړ. لوښي مې ومینځل او لمونځ مې وکړ. لاړم چې ویده شم خو خوب چېرته راته. په دې فکرونو کې وم چې فرید لکه چې زما نه زړه تور شوی. ډېر سوچونه مې وکړل چې ولې داسې شوی. د فرید د راتګ 15 ورځې ووتې او ما په دې دومره وخت کې همغه یو ځل لیدلی و. نه پوهېږم څو بجې به وي چې خوب وړی وم. آیات څه ساعت ناسته وم کوټه کې چې د ښځو غږونه شول. مور مې ما ته وویل هله لورې ځان لږ سم کا چې راغلل. زه هم مجبوره وم، څه مې کړي وای، خو زړه مې ډاډه و ځکه فرید را سره واده کړې وه. په خپل ځای سمه کېنستم او خپل مخ مې پټ کړ ځکه دا زموږ رواج و. څو ښځې راننوتې او زما مخ یې ښکاره کړ. ټولو ماشاءالله او نام خدا غږونه پورته شول. په ما یې ګلان او چاکلیټ وشیندل او شال یې زما په سر واچاوه. دا شال ډېر دروند و چې زما سر یې بیخي په درد کړ ځکه ډېر د غمیو کار پکې شوی و. او بیا 100 روپۍ زما په لاس کې کېښودلې او د څو سندرو وروسته لاړې او زه هم په خپل ځای کېناستم او شال مې له سر نه لرې کړ او له سترګو نه مې اوښکې روانې شوې. له ځان سره مې وویل که په رښتیا هم زه د فرهاد ښځه شم او فرید ما هم داسې پرېږدي بیا نه فرید داسې نشي کولی. نه د لیونیانو په شان مې له ځان سره خبرې کولې او ژړل مې. آخر مې خپل ځان ته ډاډ ورکړ او ومې ویل نه زما فرید ما ته داسې دوکه نشي راکولی. هغه هم له ما سره مینه کوي، خو همیرا به څنګه کوي؟ هغه به دې ته هیڅکله هم اجازه ور نه کړي چې فرید زما شي. بیا مې ژړا ته شروع وکړه. نن مې بیخي حالت له سهار نه خراب و. دومره مې وژړل چې بېهوشه شوې وم. سترګې مې چې خلاصې کړې د مور په غېږ کې وم او ژړل یې راته. پلار مې هم یو خوا غلی خفه ناست و. کله چې زما په هوش راتلو ته پام شو ویې ویل لورې ښه یې؟ څه در باندې شوي وو؟ ما ورته ویل هو ښه یم پلار جانه، نن له سهار نه مې څه نه و خوړلي، فشار مې ټیټ و ځکه داسې بېهوشه شوم.
پلار مې راته وویل لورې په ځان د ډېر پام کوه، اوس خو د بل د کور امانت یې. بیا زما مور ته ور وکتل او ورته ویې ویل او ښځې دې ولې څه نه دي خوړلي؟ مور مې په ژړغوني غږ وویل یو وار نه سل ځله مې ورته وویل یو څه وخوره، خو دا کله زما اوري؟ د نه خوراک وجه به دومره نه وي. زما لور د نظره شوه. آیات لورې ما درته وویل چې آرایش دې پاک کړه چې له نظره به شي. ودې لیدل چې نه نظره شوې؟ که بیا لاړې هغې مرسل کره خپل ځان په خپله سینګار کوه. نن یې بېهوشه شوې، بله ورځ به در باندې بل څه وشي. زه یې له لاس نه ونیولم او ویې ویل راځه چې سپېلني درته دود کړم او ډوډۍ هم وخوره. کاش زما دا حالت په سپېلني او ډوډۍ باندې ښه کېدای شوی. زه څه بل رنګه حالت کې خدای راګیره کړي وم. یو خوا مینه، بل خوا زما کوژدن کېدل، بل خوا د کورنۍ عزت، بل خوا د فرید د بل په نوم و. نه پوهېدم څه وکړم، چاته وژاړم. مور مې لاس نیولې اشپزخانې ته بوتلم او سپېلني یې راته دود کړل. د سپېلني دود زما حلق ته راغی او ټوخي واخیستم. زما د ټوخېدو سره سم مې مور وویل ودې لیدل چې څومره د نظره شوې؟ په بې حوصلګۍ مې ورته وویل مورې بس کړه نور، صحیح شو. مور مې راته ویل سمه ده لورې، دا دې لرې کوم یې. مور مې راته ډوډۍ واچوله، ډوډۍ مې څو مړۍ په زوره وخوړله او مور مې لاس نیولې خپلې کوټې ته بوتلم. ځای یې راته هوار کړی و، هلته یې کېنولم او ویې ویل صورتونه دې په ځان ووایه او ویده شه. که کوم څه ته دې ضرورت و غږ راته وکړه، خو ګوره چې له ځای نه دې پورته نه شي. دا خبره یې وکړه او ګروپ یې بند کړ. زه بیا په پخواني سوچونو کې شوم چې فرید به مې ذهن ته راغی نو ژړا به راتله. همدا سوچونه به مې کول څه وکړم، څنګه به کیږي. بس زما ژوند شوی و. فرید به څنګه وي؟ فرید به څه کوي؟ فرید خو به خفه نه وي. فرید هم زما په شان مین دی، هغه خو به ما پسې نه ژاړي. فرید به ما غواړي او که نه. بس ژوند، سوچ، خبرې هر څه مې شوي وو. فرید زما هم یو نوم په خوله وو، صرف فرید او فرید. همدا سوچونه مې کول او ژړل مې. په ژړا کې ویده شوي وم. فرید کور ته راغلم، جامې مې بدلې کړې او لاړم مور سره مې کېناستم. مور مې راته وویل زویا همیرا هره ورځ راځي او ستا پوښتنه کوي. ګوره 15 ورځې وشوې او تا یو ځل هم همیرا نه ده لیدلې. زویا ګناه لري، هغه جنۍ هره ورځ راځي ستا پوښتنه کوي او بیرته ځي. ما ورته وویل چې فرید مصروفه دی. مور مې راته وویل نو ته کله مصروف یې؟ ټوله ورځ هسې بهر له ملګرو سره تېروي. ما ورته وویل بس نو زه څه وکړم چې نه یم هغه راځي، زه نو څه خبر یم چې کوم وخت کې راځي. مور مې راته وویل نو ته ورشه. ما ورته وویل هېڅ کله هم نه. دا خبره مې وکړه او په تلوار له کوره ووتلم. رښتیا هم له کومې ورځې نه چې راغلی وم، هغه ورځ چې جنجال وشو له هغې وروسته مې همیرا نه ولیدلې. زړه مې نه غوښتل او هسې هم ما له آیات سره واده کوو، که په هر قیمت وي، حتی که زما د ژوند په قیمت هم وي. خلاصه ماښام شو، د آیات دسمال ته یې موږ ته هم بلنه راکړې وه، خو ما نه غوښتل چې لاړ شم. پلار مې راته وویل چې لاړ شه، نو زه هم ورسره لاړم. کله چې د آیات دسمال ووړ ډېر زور یې راکړ، خو ځان ته مې ډاډ ورکاوه چې آیات زما ده، دوی دا کارونه هسې چټي کوي. خلاصه دسمال ختم شو، موږ 9 بجې بیرته راغلو کور ته. سر مې ډېر درد کاوه. حسین ته مې ویل چې د سر درد ګولۍ راکړه. ګولۍ یې راکړې، ګولۍ مې وخوړې او لاړم کوټې ته څملاستم. چھت ته مې کتل، زړه مې بیا درد شروع کړ. بیا مې له ځان سره وویل هی فریده، که آیات ستا نشي نو بیا؟ که آیات د خپل پلار لپاره له تا نه په شا شي نو بیا به څه کوې؟ دې فکرونو لیونی کولم. لاړم، د خوب ګولۍ مې راواخیستلې او 2 مې وخوړلې. له لږ ساعت وروسته په ځان نه وم پوه شوی او خوب په خپله غېږه کې نیولی وم. آیات داسې ستړې له خوب نه پاڅېدم چې ته به وایې چې د دنیا ټول کارونه ما کړي دي. لاړم، مخ او لاسونه مې ومینځل او د مور کوټې ته مې لاړم. مور مې ناسته وه او وریجې پاکولې. ما ورته وویل مورې څنګه په دشین سهار وریجې پاکوې او ولې نن ناوخته راجګه شوې؟ ته خو هره ورځ وختي راجګېدلې. مور مې راته وویل د څه شي ناوخته لورې؟ د سهار 10 بجې دي، د شپې ناروغه وې ځکه ناوخته راجګه شوې. زه درغلم کوټې ته ومې کتلې چې ویده یې. زړه مې ونه شو چې راجګه دې کړم. ستا پلار ته مې ناشته جوړه کړه او هغه لاړو پټیو ته. مور مې دا خبره وکړه او ما ورته په حیران کتل. ورته مې ویل مورې
پلار مې لاړو وایي دې ما ته غږ ونه کړ او راویښه دې نه کړم څو ورځې کېږي پلار مې یوازې ځي. مور مې راته وویل خیر دی لورې ته ناروغه یې آرام وکړه د کور کارونو ته فکر مه کوه زه یې کوم. ما ورته وویل نه مورې زه ښه یم اوس ځم ګودر ته چې اوبه راوړمه بیخي نشته دي. مور مې راته وویل هېڅ ضرورت نشته کراره کښېنه بیا به چېرته وغورځېږې. ما ورته وویل مورې زه ښه یم او زه به ګودر ته ځم اوبه نشته څو ورځې وشولې نه د سهار له خوا نه ځم او نه هم د مازدیګر له خوا نه. خلک به هسې خبرې کوي چې آیات کبرجنه شوې چې د فرهاد ښځه شوه. مور مې راته ویل ښځه لاړه شه خو په ځان دې پام کوه. ما ورته ویل په سترګو مورې د فرهاد ښځه نوم مې چې واخیسته ځان راته یو ډول ښکاره شو. الله دې نه کوي چې زه دې د فرهاد ښځه شم. زه به یوازې او یوازې فرید سره واده کوم نور د هیڅ چا سره هم نه. خپله لویه لوپټه مې په سر باندې واچوله او منګی مې راواخیسته. زما هدف اوبه راوړل نه وو زما هدف د فرید دیدن کول وو. فرید له خوب نه پاڅېدلم سر مې له درد څخه چاودېده ډېر درد یې کاوه چای مې زړه ته نه کېده. څو شېبې ناست وم له ځان سره مې سوچونه کول چې ساعت ته مې وکتل 10 بجو ته 15 دقیقې لا پاتې وي. نو له ځان سره مې وویل نن باید راشي او که نه په 2 لارو کې بند وم لاړ شم که لاړ نه شم. له ډېرو سوچونو وروسته دې موخې ته ورسېدم چې توکل په الله انشاءالله را بشي. چې ساعت ته مې وکتل له 10 نه 15 دقیقې تېرې وي. وایي زما خدایه یعنې 15 دقیقې ما سوچونه کول ځم او نه ځم آیات به تللی وي. بیا مې وویل که هغه زما انتظار کوي نو بیا زه فریده ولاړېږه او روان شه. د آیات لیدو ته روان شوم د ګودر په لور باندې. ډېر مې ناوخته کړی و زړه مې د دې ویرې نه لړزېده چې آیات تللی نه وي او دیدن مې ونه شي. او زه به ورځ څنګه تېرومه یعنې ورځ به راباندې څنګه تېرېږي ځکه زه عادت شوی وم چې کله به مې دیدن وشو ټوله ورځ به راباندې ښه تېرېده او که چیرې به ونه شو نو بیخي به ورځ نه تېرېده او مجبور بم چې د ورځې هم یا 2 یا 3 د خوب ګولۍ وخورم. خلاصه ګودر ته نږدې وم چې آیات مې له لرې څخه ولیده چې وارخطا او ناقراره ولاړه ده یعنې هغې هم زما انتظار کوه. خو جالبه دا ده چې هغې ژړل هم خو ولې شاید د تېرې ورځې چې کوژده یې شوې وه د هغې له خاطره. له درد سره مینه ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا و د ناول 4مه برخه. امید لرم چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.